زه په دې هم ورسېدم چې په ژوند کې ځینې مسایل یا ځینې خبرې دي چې موږ باید تل ورته پاملرنه وکړو. لومړی که چېرته تاسو په حقه وئ، صحیح وئ، نو د خپل وخت په دې مه ضایع کوئ چې تاسو د هر چا لپاره د هر یو لپاره په ځانګړي ډول دا ثبوت کړئ چې تاسو ښه یا دا په اثبات ورسوئ چې تاسو په حقه یا صحیح یې. دوهم که چېرته تاسو ناحقه یې، په غلطه یې، د دې هڅه مه کوئ، په دې خپل وخت مه ضایع کوئ چې تاسو دې خلکو ته دا ثابته کړئ چې تاسو په حقه یې. دریم که چېرته تاسو مرستې یا همکاري ته ضرورت لرئ، نو د خپل وخت په دې مه ضایع کوئ چې تاسو د هغوی ته په تمه یې یا هغوی ته د انتظار باسئ چې یو څوک دې له ما سره مرسته وکړي یا را دې شي زما لاس دې ونیسي. نه، خپله هڅه وکړئ، خپل محنت وکړئ، هغه خپله مشکل یا هغه خپل کار په خپله سرته ورسوئ. څلورم دا همیشه په یاد ولرئ چې دا ژوند ډېر لنډ ده، ډېر کم ده. د دې پر ځای چې تاسو دغه ژوند په خفګان، مایوسۍ او بدو ورځو کې تېروئ، هڅه او محنت وکړئ د خپل ژوند په خوښۍ او خوشحالۍ سره تېر کړئ.